زه خو ته معلوم دی کنه کله نه راغلی اوس یې نه ده چې اوس یې د خسرګانۍ کور ته راورسېدو خسرګانۍ کور ته راورسېدو د مملې تاریخي او ښکلي بڼ ته راورسېدو سلامونه زما وطن یوټیوب چینل قدرمندو لیدونکو جوړ په خیر ورځ مو نیکمرغه لیدونکو زموږ د چینل څخه چې کومې خپرونې نشرېږي ټول تفریحي مستې او شوخې خپرونې دي نن یو فرهنګي خپرونه لرو هم په خوږیاړو ولسوالۍ کې او زموږ د همکار او ملګري قاري صاحب حمید الله د واده مراسم دي په ښار کې واده په کوم شکل د اشکالو لمانځل کېږي او بیا نو په اطرافي ساحو کې د لارې ټول شاټونه او په څنګ کې دا چې هلته ځو د خسر کور ته ځو هغه صحنې به هم په تاسو باندې وګورو راسره پاتې شئ تر پایه پورې ملتیا وکړئ د خپرونې کوربا سراج الدین پژواک د کیمرې برخه کې مشفق الله صمیم ملتیا کوي راځئ کتونکو چې خپرونه پیل کړو سلامونه خوږو درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ د مملې تاریخي ښکلې بڼ ته راورسېدو دا بڼ تقریبا لوی او غټ تاریخ لري نو په دې ځای کې نو ځینې شاټونه به واخلو دلته لنډه دمه هم لرو او له دې دمې څخه وروسته بیا نو مرکې خیلو ته ځو که نه هغه ښکلې ښکلې ساحې به هم په تاسو باندې وګورو او په هغه ځای کې چې څنګه واده لمانځل کېږي او زمونږ عنعنات رسمونه رواجونه څنګه دي په هغې ځای کې هغه صحنې هم درته ښایو تر وروستیو پورې راسره پاتې شئ نمبر باندې راوځي ها نمبر راځي
قدرمندو خوږو درنو لیدونکو د زیات مزل څخه وروسته راورسېدو چېرته راورسېدو مرکخیلو ته او د شاهو صاحب ځای ته راغلو بدبختانه شاهو د شاهو صاحب ځای ته نه د شاهو صاحب د خسرګنۍ کور ته راورسېدو خسرګنۍ کور ته راورسېدو بدبختانه نه خوشبختانه بدبختانه موږ د شاهو د لاسه ورکړه شاهو د لاسه ورکړه نه شاهو پښیمانه شو که نه خسرګنۍ پښیمانه شوه نه شاهو پښیمانه قاضه خیر او د دې غم کوي چې دې نه اصلا دا چې موږ که نه یو رواج لرو چې په اومه باندې او په درېیمه باندې نه خپل کور ته راولو که نه ګمان نه کوم که میاشت بعد یې م راولي که دا لارې او دا تکلیفونه دا سختۍ نه وي که نه نو زمونږ خپرونه فرهنګي ده او څنګه تفریح خپرونه هم ده راځئ دا ښکلې ښکلې منظرې دا د خټو جوړ دیوالونه دا ټول په تاسو باندې وګورو او ځینې صحنې هم مخته لرو راځئ کتونکو خوږو د قاري صاحب خسرګنۍ کور ته راورسېدو ماشاءالله ګورئ چې په دې ځای کې نو رنګ مکمل ځلا کوي که نه همداسې ده څه احساس یې قاري صاحب لارې خو ډېر په عذاب نه شوې خامه سړک ډېره اوږده لاره نه دا خو یو ورځ نه ده دا خو یو ورځ ته خو مخته یې دلته که نه او قاري صاحب فکر کوم چې واده وکړي بیا ګمان نه کوم که راشي دلته داسې کار به وکړو چې ځو به څه ده که نه درېږو زه ودرېږم السلام علیکم کاستلام اکاو بخا السلام علیکم الله دې بخا خیر السلام علیکم مشکل نشته ځه ښه دی ځه قاري صاحب هوا خو ماشاءالله ښه یخه ده ښه معتدله هوا ده څه وایې ځای غلط نه کړو ځای خو درته معلوم دی که نه کله کله نه یې راغلی مخکې ځو خمانه خو نه یې قاري صاحب والله ته رانه پام کوه لږه لږ شه قاري صاحب لیدونکو بالاخره درې ته راورسېدو او دمه به هم کوو ځکه چې لاره زیاته وه او بله خبر دا چې خامه هم وه که نه نو دلته به کښېنو دمه به وکړو اگه خدای کې چې لږ یخ اوبه هم میلاو شي اوبه به هم وڅښو که نه څنګه قاري صاحب نه پوهېږم چې قاري صاحب ډېر زیاته غلی دی که نه غلی کېږه مزه اوره کېږه ټول پکار کې ما کې نه یو کال کېنه چې د سینې په کې دا نه اوالو کارته فکر کوه چې کاټ د مثلا شي
دې مخکې لنګ دیزی که دی زوم نه فوکس دی مهم دی دا خالد موزيت مرشته قدرمندو مینوالو بیا هم تاسو ځینې صحنې وکتلې دا چې درې ته موږ راغلو او قاري صاحب حمید الله شاو دی دلته چې کوم ملګري ځوانان ورسره راغلي وو پروګرام یې ولمانځه او اوس نو موږ اراده کړې چې بیرته لاړ شو ځکه ناوکۍ موټر کې کېنولې ده نور به انتظار ځکه نه باسو چې لاره اوږده ده ناوخته کېږي او سبا واده ورځ دپاره به هم تیاریانې نیسي په همدې خاطر باندې دلته چې کوم هغه په اصطلاح پروګرام چې کوم ورته نیول شوی و د ملګرو له خوا نه هغه نو دلته پای ته ورسېده البته دا چې موږ هم ډوډۍ نه ده خوړلې که نه وږې به بېرته ځو نه پوهېږم ځکه چې هر سړی خپل خپل رسمونه رواجونه لري په اکثره ځایونو کې خو چې کله واده ترسره کېږي شاووځي ساحې ته ځي نو په هغې ځای کې چې کوم عکس العمل ورسره ښودل کېږي په اصطلاح دا چې ځینې موږ تاسو اکثره ولسوالیو کې داسې رواجونه دي چې شاو ته بیخي وخت نه ورکوي په اصطلاح دا چې نه ورا هېڅ مسله نه وي ناوې راوړي او بس خلاص خو په خوږیاړو کې بالخصوص په مرکیخیلو ساحه کې بیا نو رواج په بل ماډل دی او همدارنګه په هر ولسوالۍ کې هر ولایت کې جدا جدا رواجونه دي نو موږ هم بیرته حرکت کوو د بیرته تګ ځینې شاټونه به وګورئ او له هغې څخه وروسته بیا نو سره ګورو مخې ته څه جالبه راغله خپرونه ورباندې کوو که نه نو خپرونه بیا پای ته رسوو تاسو هم راسره پات چې تر اوسې پورې دا برنامه وګورئ
قاری صاحب خسر کور ده زه سیده یم بل کوم ملګری سره شته شم لاس مې زه ورځم زه فلحال د پر خدای په امان بیا به سره ګورو ښه ځان نه شئ حجت الله څنګه چل تصویران اخلي تصویران اخلي کاکسونه اخلي دواړه خیا او ته کیمرمانی کنه زه چې دی کنه کیمرمین دی کله کیمرمانی کړي په عمر کې ولې نه شا دا بل ځوان څه شي کې موږ ورو د جازونو کاروبار دی ها او هر کې څو جازونه خرڅ کړو لارې په وګه جاذبه اسمان کې ستا چې په دې سر سونه اختان دي کنه الحمدلله د دنم زیات خرڅ کړي د هډې مالدار او دغه ځوان سعودي خطر ورور کې چیرته ځي دا کیمر کې تور باندې ښکاری دا کیمر څنګه تور ښکاری ګاره او بل دغه ته ځوان هم ولاړ دی دغه و تختیدو هله و تختیدو چې تختې ورکستل هم شي چې تر رواني بس رواني وي ته نه چې دا ډوډۍ خورلې وګه خو نه وګه چې ډوډۍ هم زما وطن چینل قدرمندو زړه ته رانږدې دوستانو په دې هیله چې دغه فرهنګي او تفریحي خپرونه مو تر پایه پورې کتلې وي قاري صاحب حمید الله زموږ د څنګ نږدې ملګری
د واده مراسم ونن او خبرونه مو پکې ریکارډ کړه تاسو وکتله په دې هیله چې تر پایه پورې مو کتلي اوسیږي نو قاري صاحب حمید الله ته دې نوی ژوند له خوشحالۍ من محبت او لطف څخه ډک اوسیږي ژوند دې روښانه شه نو خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا چې سراج الدین پژواک او مشفق الله صمیم د کیمرې په برخه کې ملتیا کوي خیر چارې ښه وخت دی الله پامان